د کهانۍ شروعات کیږي د 13 اکتوبر 1972 نه، کله چې یو ټیم د خپل فاینل میچ د پاره د امریکې نه روانیږي. دا یو نارمل فلایټ او په جاز کې دننه ناست کلاړیان ډیر خوشاله وو، ولې چې په دیو کې زیات تر خلک په لاول ازل په جاز کې سفر کوي او دوی ټول په لاول ازل د خپل ملک نه بل ملک ته ځي. د څو کلاړیانو سره د دې خاندان هم وو. دیو د خپل ماشومانو د سپورټ د پاره د دیو ستلل جاز چې کله والوتو نو په غرونو باندې روان شو. د دې وخت پورې هر څه نارمل او کم چې دننه کلاړیان ناسو هغه ډیر خوشاله وو. د کړکونه د واورو د غرونو نظارې کولې، خو دیو ته دا پته هم نه وه چې څه منټه پس د دیو څه داسې حادثه کیږي د دې په باره کې سوچ هم یې دی. لږ وخت پس اچانک موسم خراب شو او یو تیز د واورې توپان راشي. د دې څه جاز جټکي شروع کی. د جټکو په وجه باندې ټول کلاړیان ویریږي، خو په دې کې دننه یو کلاړی ناسي. هغه ورته وایي چې کله جاز په غرونو باندې اوړي نو جاز دغه سي جټکی خوري، یعنی څه د خطرې خبره نشته، ډیر زر به هر څه نارمل شي. خو چې دا جاز څومره مخې ته ځي نو هغومره جټکی خوري او جهاز جټکی نورې هم سیوا کړي. دننه چې کم سامان دی نو هغه ګډوډ ولویږي. په دې کلاړیانو کې یو غوبل جوړ شي او پایلټ د جاز د کنټرول کېدو ډیر کوشش کوي، خو د بدقسمتۍ نه جاز د کنټرول نه بار دی او د دیو مخې ته یو غر راشي او دا جاز دغه غر سره وجنګیږي. جاز په دوه حصو کې تقسیم شي، یو کس خو د جاز د شاتنۍ حصې سوال وزي او په هوا کې غیب شي، او د جاز چې کومه مخکینۍ حصه ده دا په تیزۍ کې خویږي او د یو غر سره وجنګیږي. دا جټکه دومره تیزه وي چې د جاز ټول سیټونه په یو بل ورواوړي او په دې کې ډیر کسان د زور د وجې نه مړه شي. په دې کې چې کم کسان ژوندي پاتې شي هغه د نورو ملګرو مدد کوي. څه کلاړیان د پایلټانو خواته ورشي چې دیو بار ته راوباسي، خو په دغه ټیم کې دا دوانه پایلټان مړه شي. دا یو ډیر دردناک ماحول و، هر طرف ته وینه ویني، هر طرف ته مړي پراته وي. په دې جهاز کې ټوټل 45 کسانو مزل کوو او د جاز د ولیدو نه پس 18 کسان مړه شي او صرف 27 کسان بچ پاتې شي. چونکې جاز د ماښام په ټیم کې الوتی و، د دې وجې نه لږ ساعت پس شپه شي او د بهر ټمپریچر په تیزۍ سره کمیږي. یخني دومره سیوا وه چې دیو نشوه برداشت کولی. د یخنۍ نه د بچ کېدلو دپاره دیو د موجوده سامان او د لاشونو استعمال وکړو چې د جاز ټول سوري بند شي چې د بار یخه هوا دننه را نشي. او دیو ټول د یخنۍ د لاسه یو بل سره ګونج څملاسته. د دیو ټولو حالات ډیر خراب وو او د دیو دا خیلو چې موږ اوس نشو پاتې کېدی. خو خیر څه په کوشش باندې شپه تیره شوه. کله چې سار شو نو دیو ولیدل چې 4-5 کسان نور د یخنۍ د وجې نه مړه دي. خو ښه خبره دا وه چې اوس توپان ودرېدلی و او د بهر موسم نارمل شوی و. کله چې دیو د جاز نه راووتل نو دیو ته د لرې پورې د واورې نه علاوه نور څه نه ښکارېده. اوس دیو له د جل نه جل د دې ځینه وتل پکار دي، ولې چې دیو د ډیرو ورځو پورې دلته ژوندي نشي پاتې کېدی. د دیو خوا او شاته نه څه کورونه وو او نه څه ونې بوټي وو او نه څه ځناور وو چې دیو ژوندي پاتې شي. د ټولو نه مخکې دیو د جاز نه سیټونه راویستل چې په جاز کې دننه د ټولو د اوده کېدو ځای وشي او بیا یې خوږ شوي خلک نور ته څملول چې د دیو جسمونه ګرم شي. دیو به د اوبو دپاره واوره ولي کوله او یو څاڅکی به یې جمع کوو. دیو بیا ټول سامان را جمع کو، د کار شیز بیا په یو ځان له سوټکیس کې ایښودو او کم کسان چې اوس مړه وو نو د هغو جسمونه یې د جاز نه لرې ویوړل او په واوره کې پټ کړل چې دیو خراب نشي. او کله چې دیو ته مدد میلاو شي نو دا خلک به د لاشونه د ځان سره ویسي. کله چې هر څه ټیک شو نو دیو لږه د سکون ساه واغسته. دیو ټول ډیر زیات وږي شوي وو او کم خوراک چې دیو سره و د هغه نه یوه ټوکړه ټولو باندې ویشله. د خوراک دپاره خو دا یوه ټوکړه ډیره کمه ده، خو د ژوندي پاتې کېدو دپاره دومره پوره ده. ټولو ته پته وه چې دا خوراک په موږ هغه پورې چلو د کومه پورې چې د دیو خواته څه مدد نه را رسېدلی. د ټولو دا خیلو چې د اوسه پورې خو به حکومت ته پته لګېدلي چې د دیو جاز لیدلی دی او ډیر زر به دیو ریسکیو کي. د دې وجې نه دی ټول کېناسته او د مدد انتظار یې کوو. په اصل کې د دیو جاز چې په کمزي کې ولیدلی و دا یو داسې ځای و چې د دې نه ګل چاپېره د واورې غټ غرونه وو. د دې وجې نه د دې ځینه وتل دومره آسان نه دي. دی په خبرو کې چې بره یو جاز واوړي، جاز چې ویني نو دا ټول په زوره چغې وکي او خپل ځان ورته ظاهروي، خو د دې څه پیدا نه وي، ولې چې هغه جاز ډیر لري. د دې وجې نه هغې ته لاندې په ساو شوي خلک نه ښکاري او جاز د دیو مخې ته واوړي او غیب شي. څه ساعت پس دیو ټول زیاتې کپړې واغوندي او په جاز کې دننه چپ شي او په جاز کې دننه سوري ټول بند کي. دغه شان دا شپه هم تیره شي او په بل سار باندې
نادو نومي یو سړی په هوش کې راشي. دا د جاز د اوښتو نه پس بې هوشه شوی و. د نادو حالت دومره خراب وي چې دا په خپلو خپو نشي ودرېدی، خو د دې باوجود دا د خپل خور خواته ورشي او هغې له غاړه ورکړي. کله چې نادو د خپل مور او پلار په باره کې تپوس وکړي نو دې ته ووایي چې ستا مور او پلار مړه شوي دي. دا چې واوري نو ډېر زیات خفه شي. بل طرف ته باقي خلک دوباره واوره ولیکئ چې لږې اوبه جمع شي او ویسکو چې لږه ګزاره وشي. دیو په ځمکه باندې د ایکس نشان هم جوړ کړي چې بره کم جاز ځي چې هغوی ته په نظر راشي. لږ وخت پس یو بل جاز په دیو باندې واوړي. دا چې ویني نو ډېر زیات خوشحاله شي. دیو ورته شیشې هم وپړقئ چې د دې سوچ زموږ طرف ته راشي، خو دې جاز هم اګنور کړه او واوښتو. دا خلک خوشحاله یي ولې چې د دیو دا خیال و چې کیدای شي چې د جاز موږ لیدلی یو او اوس په ډېر زر مدد راورسي، خو دغه شان یوه شپه بله تېره شي او هیڅوک هم د دیو د بچ کولو دپاره رانشي. اوس دیو ته پته ولګي چې دلته په موږ پسې هیڅوک هم نه راځي. د دې وجې نه دیو سوچ کوي چې موږ به په دې بند علاقه کې ځان څنګه بچ کوو. په دې کې دیو ته خیال راشي چې د جاز په شاتنۍ حصه کې څه بیټرینې پرتې دي او که موږ دا بیټرینې دلته راوړي نو د بیټرینو په مدد سره به موږ د جاز ریډیو وچلو او د بار دنیا سره رابطه وکړو. د ټولو دا خوښه وه، خو دا کار کول دومره اسان نه دي څومره چې دیو سوچ کوو. د جاز د شاتنۍ حصې پته نه لګي چې چرته ولیدلې ده، خو خیر دیو د کتو دپاره فیصله وکړه. د دې نه پس دیو د چمړې او د شیشې نه چشمې جوړې کړې چې د توپان په وخت کې د دیو د سترګو حفاظت وکړي. او د ګروپ 4 کسان د بیټرینو د راوړو دپاره روان شو، خو چې لږ لرې لاړه او دیو چې شاته وکتل نو دیو ته خپل جهاز نه ښکارېدو. نو دیو ته پته ولګېده چې په دومره ډېره واوره کې زموږ جاز شاته نه ښکاري. کیدای شي چې د دې وجې نه د اوسه پورې څه مدد نه راغلی. اوس دیو د مخکې تلو کوشش کوي چې په دغه ټیم کې په دغه ځي کې برف ښوی شي. دا چې ویني نو دی ډېر ویریږي او واپس د خپل جاز طرف ته راشي. دغه شان د دیو خلکو شپږ ورځې وشي او یوه هفته پس د دیو څه خوراک ختم شي. په دې علاقه باندې ټوله واوره پرته وي او خوا او شاته نه څه ځناوري او نه څه ونې بوټي. د دې وجې نه د دیو له د خپلې خېټې دپاره څه ناڅه خو پکار دي. د خوراک دپاره هیڅ هم نه وي. نو په ګټو پسې چې کومه غوښه جمع شوې ده د دې خوراک شروع کړي. د دې ذایقه خو ډېره ګنده وي، خو د مجبورۍ نه به دی خوري. خو د مړو وجودونه هم خوراک شو نو دیو به د خپل ځان د ژوندي پاتې کېدو دپاره خوري. او د دیو په خپل منځ کې باس شو چې موږ له د مړو خوراک پکار دی یا د ولږې نه راله مرګ پکار دی. بعضې خلکو به ویل چې داسې کول صحیح نه دي ولې چې موږ به الله معاف نه کړي. د دې وجې نه دیو په خپله خېټه پسې ګټې وتړلې. دغه شان وخت تېرېدو او د وخت سره سره د دیو لږه نوره هم سیوا شوه. ټولو د خپلو بوټانو مزي او د سیګرټو پورې وخوړل. د څو ورځو نه وږي وو. د دې وجې نه د دې شیزونو په وجه د دیو لږه نه ختمېده. دغه شان څه ورځې تېرې شوې او د ولږې د وجې نه د نادو بیماره خور مړه شوه. مادو د خپل مور او پلار سره خپله خور هم بیله. دغه شان ورځې تېرېدې او دې خلکو په څه ناڅه باندې 9 ورځې تېرې کړې، خو د دې پورې د دیو لږه دومره سیوا شوه چې د دیو دماغو هم کار پرېښودو او د دیو مرګ د دیو نه یو قدم مخکې و. اوس د دیو څه بله څه لار نه وه. نو دیو د مړو د خوړلو فیصله وکړه. د ټولو نه مخکې 4 کسان د جاز نه بار ته لاړل او مړي کټ کړه او خوړلې. دیوی چې ولیدل نو نورو کسانو هم اراده بدله کړه. هغو هم د دیو خواته لاړل، خو 15 کسان داسې وو چې خپل مرګ یې خوښ و خو بل انسان خوراک نه. بله ورځ دې خلکو مړي د کټ کېدو دپاره لرې ویوړل چې د نورو 15 کسانو ته تکلیف نه وي. دلته نومان نوم هلک ته په واوره کې یو سوټکیس میلاو شي او په سوټکیس کې دننه یو ریډیو وي. د ریډیو د چلولو نه پس دیو ته پته ولګي چې په دې کې خو سیګنل نشته. د دې وجې نه دې خلکو شیزونه رایوځای کړل او د ډېرو کوششونو نه پس ریډیو چې کله دیو چالو کو نو دې خلکو ته پته ولګېده چې سرکار د 6 ورځو د کوشش نه پس دیو مړه ډیکلیر کړي دي. د دې وجې نه حکومت د دې خلکو قتل بند کړه. دای چې واورېده نو د ګروپ خلک ډېر زیات غمجین شو او د دیو د ژوندي پاتې کېدلو ټول امیدونه ختم شو. اوس چې په دغه 15 کسانو کې کومو چې د مړو وجودونو خوړلو نه انکار کړی و په هغې کې 4 کسانو د مړي غوښه وخوړه ولې چې دیو ته پته وه چې دلته د دیو دپاره څه مدد نه راځي. اوس دیو ته پخپله څه کول پکار دي چې د دې ځي نه وځي. د دې ګروپ 3 کسانو فیصله وکړه چې موږ دوباره ځو او د جاز چې کومه شاتنۍ حصه ده د هغې نه بیټرینې راوړو چې د هغې د استعمال په وجه باندې به د بار دنیا سره رابطه وکړو چې هغې ته ووایو چې موږ لا ژوندي یو. د دې نه پس 3 کسان روان شو د جاز په شاتنۍ حصه پسې او د څه وخت تلو نه پس دیو ته د جاز څه ټوکړې میلاو شوې. دغه ټوکړې دی راوالي او دغه یو کیلاړي لاش هم ورته میلاو شي چې د جاز د اوښتو په وخت کې د دیو نه بیل شوی و. دیو د دې لاش ښخ کړي او خپل سفر جاري وساتي ولې چې دیو ته اوس اندازه وشوه
وشوه چې د جاز شاتنۍ حصه په خوا او شا کې ده. د څه ټیم د چړایي نه پس دیو ټول ډیر ستړي شي او د واورې هواګانو په وجه باندې دیو ته د سا په اغستو کې ډیر تکلیفي په دیو باندې شپه راشي. دیو د یو غر خواته د شپې تیرولو فیصله وکړي. په سباله چې کله د دیو سترګې کولاوي شي نو دیو ټول په واوره کې پټ شوي. د دې درې واڼو حالت ډیر خرابي. یخني دومره سیوایي چې په دیو کې د یو سترګې کلکې شوي او باقي دوه خو په خپلو خپو ودرېدی نشي. په دیو کې د مخکې تلو طاقت بالکل هم نه وي. د دې وجې نه دیو ټول د جاز په بارانۍ د وسپنې په شیلډ باندې کینی او د غر نه لاندې راشي. هغه نور ملګري چې دیو خالی لاس ویني نو ټول ډیر زیات خفه شي. دا اخیرنی کس هم انساني غوښه وخوري او ویده شي. دغه شان ورځې تیریږي. دیو څه په کوششونو باندې 18 ورځې تیرې کړي خو د بدقسمتۍ خبره دا چې د 15 ورځو نه موسم ډیر خرابي. د توپان نه د بچ کېدو دپاره ټول په جاز کې دننه ناسي. په دغه ټیم کې یو غټ توپان راشي او جاز د برف نه بالکل ډک شي. دننه چې په جاز کې کم کسان ناست دي په دیو کې زیات په واوره کې پټ شي او کم کسان چې بره دي دیو واوره راوکیني او دننه چې کم کسان ناست دي هغو بار ته راوباسي. دا ټول بار ته راوځي خو په دې کې یو هلک ډیر لاندې پټ شوی او په واوره کې ساه ختلي. دیو ډیر زیات یریږي. دې خلکو لا ځان صحیح کلی نه وي چې په دې کې بار څه عجیبه اوازونه اوري. کله چې دا خلک بار ته وګوري نو دیو ته پته ولګي چې یو بل تیز توپان زمونږ طرف ته را روان دی کم چې د دې تیر نه هم تیز دی او یو توپان راشي او دیو ټول دوباره په واوره کې پټ شي. دا توپان دومره تیز و چې پوره جاز په واوره کې پټ شي. څه خلک خو په موقع مړه شي او دننه چې کم کسان پساو دي د دیو د راوتو څه لاره نشته. په دیو کې یو کس د جاز په چت کې یو سوری وکړي چې دیو ته اکسیجن میلاو شي. دې خلکو سوالونه کول چې په دیو باندې وس نور واوره راونه ولېږي ځکه چې دیو به د همیشه د پاره په دیس کې خښ شي. لږ وخت پس چې دیو ځان برابر کو او ټوټل یې 8 مړي راجمع کړه. هغه یو طرف ته کېښوده. دغه شان په واوره کې د دیو 18 ورځې وشي او د لږې نه ډېر زیات په بد حالي. اوس د ژوندي اوسېدو دپاره صرف یوه لارې چې دننه کم مړي پراته وي چې د دې غوښې وخوري. خو داسې کول د دې ټولو دپاره ډېر مشکله وي. ولې چې دا کم مړي دا ټول د دیو خپلي دا هر څه چې ویني نو نومان نوم یې هلک د کنټرول نه بهر شي. دا د جاز د کړکۍ د ماتېدو کوشش کوي. په دغه ټیم کې د شیشې یوه ټوکړه د دې په خپه کې وننوځي خو د دې نه پس هم دا ونه درېږي او په واوره کې یو سوری وکړي. د 2 ورځو مهنت نه پس دیو په دغه سوري کولو کې کامیاب شي او د دې نه پس دیو ټول بار ته راوځي. بار ته چې راوځي نو دیو ډیر خوشاله وي. دیو د ژوندي راوتلو خوشحالي مناو کړي. هغه وخت کې نومان ته یاد شي چې د دې په خپه کې کم زخم و. په دې کې وس درد نشته ولې چې واورې د دې زخم وچکلی و. خو دا په دې باندې ډیر سوچ نه کوي. واوره کنستل جاري وساتي. وس په اسمان کې انور راښکاره شي. د دې وجې نه دیو ته په واوره کنستو کې ډیره پریشانی نه وي او په 100 غنټو کې جاز بار ته راوباسي. وس نور هم ډیر ښه. د دې وجې نه دیو ټول فیصله وکړي چې د جاز شاتنۍ حصه ګورو. وس چې کم کسان مخکې د جاز په کتو پسې وتي وو د دیو طبیعت د وسه پورې خراب دی. دیو دوباره په غر د ختلو حالت کې نه دي. لږ وخت پس دیو ته پته ولګي چې د دیو یو بل ملګری د لږې په وجه مړ شو. دا چې ویني نو دیو ډیر زیات مایوسه شي او دا په واوره کې ښخ کړي. دغه شان 2 ورځې نورې تیرې شي او په 14مه ورځ دیو فیصله وکړي خو چېرته دیو ژوند غواړي نو د جاز د شاتنۍ حصې نه به ټرین راوړي چې د بار دنیا سره رابطه وساتي. ګنې موږ به یو مړه شو. د دې وجې نه د ګروپ 4 کسانو د ختلو فیصله وکړه. د یخنۍ نه د بچ کېدو دپاره ډېرې کپړې واغوستې او د جاز په تلاش کې ووتل. د 2 غنټو پورې دیو ته خپل جاز میلاو نه شو. په دغه ټیم کې د نومان طبیعت وران شي او راولویږي. باقي خلک چې ویني چې د خپې د زخم د وجې نه انفیکشن ټول جسم کې خور شوی دی. د دې وجې نه دی ووایي چې نومان به واپس لاندې بوزو خو نومان د داسې کولو نه منع وکړي او هغه یوازې لاندې تلل غواړي او د نورو خلکو ته د مخکې تلو دپاره ووایي. نومان د جاز خواته خو راشي خو د دې حالت دومره خرابي چې په دغه ځای کې بېهوشه شي. لږ ساعت پس چې دا په هوش کې راشي دا چې وګوري چې د دې ملګري د جاز نه واوره لرې کوي دا هم د هغوی مدد کول غواړي خو د کمزورۍ په وجه باندې دا خوځېدی هم نشي. بل طرف ته هغه 3 کسان د ډېر ټیمه پورې سفر وکړي او هغه ځای ته ورسي په کوم ځای کې چې د جاز اخرنۍ حصه
وای دا چې ویني نو درې وانه ډیر خوشاله شي. کله چې دغه جاز ته ورسي او دا ټول دا جاز ګوري نو د بیټرینو سره سره دې ته نور هم ډیر سیزونه میلاو شي. په دې کې ډېرې کپړې او د شرابو سره سره ډیر سیګریټ او بسکټي دیو سامان راوالي او واپس خپل جاز ته راورسي. دلته دیو دا بیټري د جاز په ریډیو کې وارتای او د بار دنیا سره د رابطې کوشش وکي، خو د بدقسمتۍ نه ریډیو خرابي. د دې وجې نه د دیو اخرنی امید هم ختم شي. دلته د نومان طبیعت هم خرابيږي او د دې انفیکشن په ټول جسم کې خور شوی دی. د جاز نه چې وته کم خوراک میلاو شوی هغه هم ختم شي. د دې وجې نه دیو ټول دوباره د مړو د خوراک فیصله وکي. نومان خوراک سکاک پریدي چې باقیو کسانو ته زیات خوراک میلاو شي، ولې چې دې ته پته وه چې دا بچ کېدو والا نه دی. اوس د ګروپ لږ نور خلک هم د جاز اخرنۍ ایسې ته ورسي په دې امید سره چې دیو ته به څه د کار شی میلاو شي. د دیو قسمت ښه و، دیو ته یو واټر پروف کپړه میلاو شي. دا میلاو کی او د دې نه د ودو کېدو دپاره یو بیک جوړ کی. د دې نه پس دیو په ریډیو باندې واوري چې د جاز د ورکېدو 58 ورځې وشوي او حکومت په د هغوی د کتلو دپاره اخري یو میشن وچلی. دا خبرې چې واورېدو نو ټول دوباره ډیر زیات خوشاله شو او د ژوندي پاتې کېدو دپاره ورته یو وړوکی امید میلاو شو. په دې کې ځینې کسان وویل چې موږ له دلته ایسارېدل پکار دي، خو باقي کسان وویل که چېرته موږ دلته پاتې شو نو هیڅوک په موږ ویني. د دې وجې نه به موږ څه کسان پیدل روان شو چې څه مدد راوغواړو. د شپې نه د نومان طبیعت ډیر زیات خراب شو او د ژوند اخرنۍ ساګانې اخلي. د مرګ نه مخکې دې ټولو ته وویل چې زه کله مړ شوم نو تاسو ټول به زما نه خپل خوراک جوړ کړئ. دای چې وویل نو مړ شو. د نومان د اخرنو خبرو د وجې نه په ټولو کې لږ همت پیدا شو او دیو ته د نومان نه یو خط میلاو شو. په دې خط کې نومان لیکلي وو چې دا ډیر خوشاله دی چې دې ته د خپلو دوستانو په منځ کې مرګ میلاو شو، ولې چې د دې نه ښه مرګ بل نه وي. چې د نومان خط یې واورېدو نو په ټولو کې یو جوش پیدا شو او د ګروپ 3 کسان دوباره د مدد دپاره روان شو. دیو ټولو د ودو کېدو یو بیگ او ډیر خوراک راواغستو او خپل سفر یې شروع کو. دا ځل دیو ټولو ویل چې موږ به په هر حال کې دا غرونه پار کوو چې آبادۍ ته ورسو او د دې ټولو مدد وکړو. دیو ټول بغیر د ودرېدو روانو او کله چې شپه شي نو دیو د دغه وده کېدو په بیک کې څنګي. په بل سهار دیو دوباره خپل سفر شروع کو. کله چې د غر سر ته وختل چې د بره نظاره دیو ولیده نو د دیو همت مات شو، ولې چې مخې ته صرف غرونه وو. د دې مطلب دا و چې دیو ته ډیره سیوا لار پاتې ده. دیو سوچ کوو چې موږ له واپس تلل پکار دي، ولې چې د سفر پوره کولو دپاره د دیو څه خوراک پوره نه وو. د دې وجې نه په دې کې یو کس خپل خوراک دې دواړو له ورکي او په خپله ترې واپس شي چې دغه دوه دا سفر په اسانۍ کې پوره کړي. دا سفر ډیر اوږد و خو بیا هم دیو دواړو هار ونه منو او مخې ته روانو. د 100 ورځو مسلسل مزل نه پس د دیو دواړو محنت رنګ راوړو. دیو یو داسې علاقې ته راورسي په کوم ځای کې چې واوره ډیره کمه وي او دیو ته د پاکو اوبو یو ندی هم میلاو شي. دلته ودرېږي او ډیرې اوبه وڅښي. په دغه ټیم کې داسې وشي چې دیو د دې امید هم نه کلی. دیو ته په اسپانې سور یو سړی میلاو شي کم چې د ندی نه بل طرف ته ولاړي. دیو دواړو ته په خپلو سترګو یقین نه وي. دی وایي ګنې چې موږ خوب وینو، خو جل دیو ته احساس وشي چې دا خو په رښتیا انسان دی. دیو چې دا کس ویني نو ډیر زیات خوشحاله شي او په تیزه تیزه چغې کړي د دغه کس نه مدد وغواړي. خو دغه سړی د دیو په خبره نه پوهیږي، ولې چې دا د دیو نه ډیر لري. د اوبو د شور په وجه باندې څه نه اوري. د دې وجې نه دا یو پیپر یو پنسل د ندی نه بل طرف ته ورواتی چې دیو پسې لیکل وکړي او ورته ووایي. دیو دواړه په دې کاغذ باندې خپله ټوله کهاني ولیکي. په کاغذ باندې لیکلې شوې کهاني چې کله دغه ولولي نو دا کاغذ راواخلي او یو سرکاري افسر خواته لاړ شي. دلته افسر ته هم پته ولګي چې 2 میاشتې مخکې کم جاز ورک شوی و، په کم کې چې موږ خلک مړه شوي ډیکلیر کړي وو، په هغوی کې څه خلک اوس هم ژوندي دي. کله چې ورته خبر میلاو شي نو حکومت د دې خلکو د بچ کولو میشن چالو کړي. دا کس دغه 2 کسان خپل کور ته بوزي او دلته دیو په مړه خېټه خوراک وکړي. دا خبر په ټول ښار کې لکه د اور په شان خور شي او ډیر زر د ریپورټرانو میله جوړه شي او په واوره کې چې کم خلک پساو دي هغه هم په ریډیو باندې دا خبر واوري. ټول د خوشحالۍ په وجه دانګونه وایي. د دې نه پس دیو خپل مخ او لاس وینځي او خپل سامانونه پیک کړي. ډیر زر ریسکیو ټیم د دغه 2 کسانو سره دغه لوکیشن ته راورسي او 2 یا ورځې پس په اخیره کې دا خلک بچ شي.
د دې نه پس دیو ټول ښار ته راوړي. دیو ټول د خپل خاندان سره میلاو شي او د ښار ټول خلک د دیو ډیر غټ استقبال وکړي. دیو ټول په هسپتال کې اډمیټ کی. دیو ټول د یو بل په لامبوله کې مدد کوي او دیو ټول ته ځان له بسترې ورکي. خو په دغه شپه هم دیو ټول د یو بل سعودي شي، ولې چې د حادثې نه پس دیو ټول په ډیره ژوره صدمه کې. په دې ځای باندې زمونږ کہانی سر ته رسي. او ویډیو مو خوښ شوي نو لایک یې کړئ، چینل ضرور سبسکرایب کړئ.